پر کابل د پاکستان هوایي بریدونه وایي د ټي ټي پي مشران په نښه کړي دا چې طالبانو عامو افغانانو څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ د پاکستان سپین سترګۍ اخري حد جیټ الوتکو یې کابل کې بریدونه کړي د کابل ښار په زړه کې تېره شپه د لږ تر لږه 2 چاودنو غږونه اورېدل شوي دي د افغان حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه پلټنه پیل کړې ده ریوټرز او یو شمېر نورو لویدیځو اژانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تېر ماخوستن په ځایي وخت 10 بجې د 2 چاودنو غږونه اورېدل شوي دي د راپورونو له مخې یوه چاودنه د عبدالحق څلور لارې په سیمه او بله هغه شهرناو کې شوې پاکستاني رسنۍ وایي چې د هغه هیواد پوځ تېره شپه کابل کې د تحریک طالبان پاکستان پر مشر نورولي محسود برید کړی دی پاکستان ابزرور د خپلو سرچینو په حواله لیکلي برید کې ښاغلی محسود ټپي شوی دی خو خپله نورولي محسود په یو غږیز کلپ کې ویلي چې نوموړی قبایلي سیمو کې دی او روغ جوړ دی د امریکا دفاع وزارت هم تایید کړی چې پاکستاني الوتکو پر کابل حملې کړي دي په همدې حال پاکستاني الوتکو د پکتیکا په برمل کې هم بریدونه کړي د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف دغه برید تایید کړ او په خپل ایکس خپل یوه پخوانۍ وینا بیرته ریټویټ کړې او وایي نوره حوصله ختمه ده او له کوم ځایه چې کوم وسلوال پر موږ برید ته راځي همالته به نښه کیږي په همدې حال د پاکستان پوځ اړوندو رسنیو لیکلي چې د افغانستان فضا د دوی الوتکو په کنټرول کې ده افغانانو د پاکستان یاد برید افغانستان په ملي حاکمیت برید ګڼلی او غندلي دي د دوی په وینا چې پاکستان په تاریخ کې دومره زړه نه و کړی چې پر کابل ښکاره هوایي برید وکړي افغانانو له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې باید د دې برید ځواب پاکستان ته په فدایي بریدونو ورکړل شي تاسو په دې اړه څه نظر لرئ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ